السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ او ناصر سه. یو ورور ساحل ملنګ په نامه پوښتنه کړې ده که یو سړی داسې وایي خلکو کې وي داسې مشهوره ده چې یو سړی له مرګه ډارېږي هغه دې په ایمان باندې وډار سي، له مرګ نه ډارېدل څرنګه دي؟ نو محترم وروره، امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب صحیح کې باب کدي، باب من احب لقاء الله احب الله لقاءه، بیا الته حدیث راوړي. نبی علیہ السلام دغه حدیث ویلی چې څوک د الله لقاء محبوبه ګڼي نو الله د لقاء محبوبه ګڼي، او که څوک د الله ملاقات بد ګڼي الله د ملاقات بد ګڼي. عائشة رضی الله عنها ورته ویلي نو موږ خو مرګ بد ګڼو، نو په مرګ باندې سړی الله ته وصل کیږي. نو دغه جنه چې عائشة رضی الله عنها وی چې موږ رسول الله ته وویلي انا لنکره الموت، موږ خو مرګ بد ګڼو، نبی علیہ السلام ویلي نه دای معنا نه ده. نو علامه ابن الحجر رحمه الله په فتح الباری کې د فتح الباری په شلم جل کې الته علامه ابن الحجر یو خبر کوي چې دا مرګ یو سړی بد ګڼي نو په دې کې تفصیل دی، یعنی یو سړی روغ جوړ ده او مر بد ګڼي، نو دا د دې وجې نه چې د دنیا نعمتونه او د دنیا ژوند دی وایي چې همدا ښه ده د آخرت په ژوند باندې. یعنی داسې عقیده د هغه سړي چې دی داسې وایي چې د دنیا ژوند د آخرت په ژوند ښه ده، نو زه د دنیا ژوند غواړم، د آخرت نه غواړم، مرګ نه غواړم. دلته بیا ګناه ده، باید سړی په دغه معنا باندې مرګ بد ونه ګڼي، او که مرګ په دغه معنا باندې بد ګڼي چې دی مثلا ګناهګار وي او دی وایي که زه مړ سمه نو هلته به الله ته ورسم نو ماته به جزاوې راکي، نو په دغه خاطر باندې که مر بد ګڼي بیا پروا نه کوي، هیڅ مشکل نه لري. یا یو سړی مرګ په دغه معنا بد ګڼي چې الله پاک دنیا کې چې لږ ژوند وکم، عبادت وکم او فایده مې مسلمانانو ته ورسیږي، نو بیا هم که سړی مرګ نه غواړي پروا نه کوي. ومن کره خشیة ان یفضی الی المواخذة کای یکون مقصرا فی العمل لم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص من التبعات ويقوم بأمر الله كما يجب، بیا معذور ده پروا نه کوي. مثلا یو سړی د ګناهونه کړي دي، دی وی الله پاک زر مې مه مړ کوه، کیدای سي زه توبه وباسم او هغه ګناهونه چې رانه سوي دي د هغې کفاره او جبیره ادا کړمه، د هغې په مقابل کې بیرته ښه اعمال وکړم، بیا پروا نه کوي. یعنې لنډه دا وروره چې مرګ مطلقا بد ګڼل ګناه نه لري. وروره الله دې ښه لره کامیاب اوسې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور اورنګزیب نقشبندي په نامه پوښتنه کوي چې مثلا یو استاد د ماشومانو ته درس وایي، دغه ماشومانو سره داسې یو شیان دي چې مثلا یا بنګړي دي ورسره، یا لاسونه تارونه تاو کړي دي، یا ګوتمۍ ورسره دي، د استاد یې ترې اخلي او هغه ماتوي، دا څنګه د اسلام کې؟ نو محترمه یو خدا ده چې د موږ د حنفي فقهاوی وي کوم آلات چې د لهوي او د فساد آلات وي، نو یا مثلا د موسیقي اسباب وي، نو که چیرته دا یو چا مات کړل، مثلا د چا ملکو نو ته راجیک سولې ترې مات یې کړل، نو په تا باندې زمان سته که نسته؟ د امام او د صاحبینو اختلاف ده، فتوا د صاحبینو په مذهب ده او د جمهورو سره ملګری ده. نو لا زمان عند الجمهور الفقهاء ومنهم الصاحبان بإتلاف الأصنام لك بوتان وآلات اللهو والفساد كالمزمار والرباب والعود ونحوها من أدوات الموسيقية لعدم تقومها لأن منفعتها محرمة لا تقابل بشيء باعتبار. نو دا محترمه الته چې د خلک غټ خلک وي او د وړو ماشومانو نه، بیا خو به زه فکر کوم دغه آلات د لهوي هم نه دي محترمه، نو ښه خبر دا ده چې تلف یې نه کړي وروره ترېنه. یو خو دا دی چې ماشومان دي، بل دا ده چې دا خو آلات د لهوي هم نه دي، په دغه شیانو کې هم نه داخله کېږي. الله دې ښه لره جوړ اوسېږي، باید نصیحت ورته وکړي، کامیاب اوسي.